السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دوستانو، امید لرم چې تاسو به خیر. یو حدیث کې راځي چې دا حدیث ډیر د یری او ډیر د زیری والا حدیث او حدیث صحیح دی. مسند احمد کې روایت شوی دی او امام ابن حبان هم راوړی دی. امام بحقی صاحب هم دا حدیث راوړی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د منځ مبارکي صحابو ته خبرې وکړلې او ویلي من حافظ علیها، چا چې د دې پنځو منځونو حفاظت وکړو کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کوم انسان چې د پنځو منځونو حفاظت کوي دا منځ به د لپاره رڼا شي په دنیا کې، یعنی دنیا کې به د دې انسان اخلاق برابري، د کاروبار د تجارت دا به الله رب العالمین په صحیح طریقې سره مخکې بوځي او برهان به د لپاره چې د انسان مسلمان دی ظاهرا درست د نواقض د ایمان نه او د لپاره به نجات شي، یعنی د قبر د عذابونو به الله رب العالمین په دې سره بچ کی. د امداد چې د قیامت پر ورځ به د سختون الله رب العالمین بچ او بیا ویلي من لم يحافظ عليها، چا چې د پنځو منځونو حفاظت ونه کو لم يكن له برهان ولا نور ولا نجات، دا موږ به نه د لپاره نور شي، نه به برهان شي او نه به نجات شي. یعنی په دنیا کې به هم تنګه زندگی، په قبر کې هم به عذابونو کې اخته او دا انسان به په دنیا کې مګوره بعض علما وایي چې دا به کافر حسابیږي. او بیا رسول الله رسول فرمای وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف، وی دا انسان به د قیامت په ورځ د قارون سره، د هامان سره به، د فرعون سره به او د ابی بن خلف سره به. دا څلور قسم خطرناک کافران د الله رسول په حدیث کې ذکر کړل او امام ابن قیم د دې وجه بیان کړی دا غوي دا څلور قسم کفار د الله رسول زګه بیان کړی دي چې په عامه معاشره کې انسان نه د امون چې پاتې کیږي، عموما د درې وجو نه پاتې کیږي. یو وجه غدای چې انسان په خپل مال کې مشغوله وي، په مال باندې فخر کوي او دا مرض بچای کیو، دا مرض هغه په قارون او هامان کې دا انسان د قیامت پر د قارون او د هامان سره بسیږي. دویمه وجه هغه چې انسان د خپل تجارت د وجې نه، د خپل جاب د وجې نه هغه مونځ پرېږدي او دا زموږ معاشره کې ډېرو ملګرو کې دا مرض موجود دی. دا انسان به د قیامت په ورځ هغه د ابی بن خلف سره بسیږي او بعضې انسانان هغوی د خپل حکومت د وجې نه، د خپلې کرسۍ د وجې نه د مونځ د الله رب العالمین چې کوم دا پرېږدي، دا انسان به د قیامت په ورځ د فرعون سره فاسیږي.